أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا صدق الله العظيم. نو دغه نمخ کې آیتونو کې الله پاک د منافقینو بیان شروع کړ. دې کې هم الله د دوی خباستونه ذکر کړي چې د دوی د مسلمانو متعلق څه سوچ وي او څه منسوبي وي، د کفارو سره څرنګه تعلق وي. نو چې کوم ځای کې مسلمانو ته فتح حاصل شي نو په هغه وخت کې د مال غنیمت د حاصلولو دپاره مسلمان ته یې چې علم نکم معکم، موږ د تاسو سره نو، لہذا مال غنیمت کې موږ ته هم حصار وکړي. او که فتح کافرو ته حاصل شي نو بیا کافرو ته چې علم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، و د مسلمانو چې غلبه ډېر کړه خو موږ ډېر کړله، د موږ په وجه په مسلمانو غالب شوي، ځکه چې د مسلمانو نه موږ تاسې محفوظ کړلی، د هغې لښکر موږ زیات نه کړل، جنګ ته سره موږ رو نغللو. نو دا خبرې ورته کوي. الله فرمایي چې دا دنیا دو تیره بشي، قیامت پریز کې به فیصله درکې کوم، چې قیامت پریز باندې مې زه د تاسې څه حشر کوم، هغه به لوند الله پاک بیان کړي. الذين يتربصون بكم، دا منافقین هغه خلق دي، يتربصون بكم ينتظرون چې دوی انتظار کوي په تاسې باندې د حوادثو د زمانې، په دې سوچ کې چې د مسلمان به کله هلاک کېږي، مسلمانو ته به تکلیف کله رسی. فإن كان لكم فتح، کچیرته وي د تاسې دپاره فتح کامیابي من الله د الله پاک طرف نه، قالو نو دوی یی تاسې ته علم نکم معکم چې آیا موږ د تاسې سره نه وو په دین او جهاد کې، نو موږ ته هم غنیمت راکوئ. وإن كان للكافرين نصيب، نو کچیرته وي د پوره د کافرونو حصه د فتح نه، نو قالو دوی یی کفارو ته علم نستحوذ علیکم چې آیا موږ غلبان وکړي په تاسې باندې، یعنی موږ تاسې بچ نه کړئ. ونمنعکم من المؤمنین، او موږ تاسې محفوظه نه کړئ د مؤمنینو نه، ځکه چې موږ د هغې جماعت او لشکر زیات نه کړو، موږ یې نه محفوظ کړئ. فالله یحکم بینکم، نو پس الله پاک په فیصله کوي په مابین د تاسې کې او د دغې منافقینو کې یوم القیامت، قیامت ریز کې. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، او هرگز نه دو ګرځولی الله پاک د پوره د کافرینو په مؤمنینو باندې سبیلا غلبا، چې په مؤمنینو باندې کافر غالب شي، دا الله پاک نه دو ګرځولی. دلته کې به یو سوال وشي، یو مفسر د سوال نقل کړه هم ده چې فما لنا نغلب ولا نغلب اليوم ولا نغلب، نو سدی دی موږ د پوره چې نن موږ مغلوب یو او غالب نه یو. داسې نظر هم او چې مسلمان ارض کې ټکرې وي، کافر عموما دا په مسلمان باندې غالب وي. بیا د جواب هم د دې کړه ده چې اما غلبت کفار فی زماننا فلضعف ایماننا وکثرت عصیاننا، هر چې نن په موږ باندې په دغه زمانہ کې چې کافر غالب ده، نو دوی وجې دي، یوه چې د موږ ایمانونه کمزوري شوي دي، دویمه دا چې موږ کې ذنوب ګناهونه زیات شوي دي. کله هم مسلمان کې د دوه شیونه روشي، ضعف ایمان، ایمان کمزوره شي، په الله یقین کمزوره شي، ګناهونه دا په کثرت سره شي، نو مسلمان بیا ټکارې خوري. د قرآن کې چې وعدې شوي دي د الله د مؤمنینو سره، نه دا د کاملینو مؤمنینو سره. کامل مؤمن هغه چې د الله هر څه شي کې اطاعت کوي، نافرماني د الله نه کوي. عمر رضی الله تعالی عنہ یو جرنیل و، عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ، هغه ته خط اوستو
هغه د وخت کې په میدان جنگ کې ده څه هدایات یې ته واستول چې دغه هدایاتو باندې عمل وکا کامیابی به الله درکوي. من جمله د هغه هدایاتو نه یو داو چې علیک بتقوا الله ومن معک، چې په تو باندې خپل هم لازم دي چې الله تقوا په ځون کې وروولې. د تو څومره لشکر ده په دې باندې هم لازم ده چې الله پاک تقوا او خوف په ځون کې وروولي. ځکه چې کله الله پاک خوف پکې نه نو فإن ذنوب جیشک علیک اخطر من سلاحهم علیک، چې لشکریو دې کې د ګناهونو ولو ګناه کو نو د ایتو د دغه لشکر ګناه دا د دشمن د اسلحه نه هم د تو د پرزیت خطرې ولدا. او تاریخ چې هم مکسه بنی اسرائیلو کې انا مسپیرا کې بده بیان شي بلعم بن بورا دا د دوی لوی بزرګو خو بیا په دولت باندې خطا شو. الله پاک کې حشر داو کو چې الله په دنیا کې سپای نه جوړ کو د سپي ونی د رب د سر ولا لیدله، حالانکه مستجاب الدعات چې دعا لسونه به چکر دعا به غشتله دعا به قبلیدله. خو په دنیا او دولت باندې خطا شو نو بیا هغه خپل قوم ته وایي چې زه خو ګمراه شوم، امو دنیا هم لوړه آخرت مې هم لوړه، امو سره چې څو آدمونه لوړل ختم شل. خو البته د مسلمانو خلاف په یوه فرموله ته وشه که په هغه باندې کامیاب شوی پکې ا فرموله په دوی کې وچلیدله نو بیا تاسو مسلمانو باندې غالب وي. نو هغه دا وی چې خپل پیغلې هغه شي سنگار کوي او دغه خلق دا ډیر وخت چې د خپل زنانو نه بیل او جدا دي او د کې آزاد کوي په دغه غرض چې دا د سفر خلق دي او په توسه باندې سامان خرڅي. نو که په دې کې یو کس هم بد عملی دی وی ور کې سره د شذ سره وکړه په دوی باندې بیا عذاب ورکړي. هغه خبره وا چې دوی خپل شذینا ور کې هغه پکې پرېږدولې. بنی اسرائیل خپل د وخت پیغمبر منع کړل چې نظر هم د نه خطان ونشي بدعملی خو څه کوي. یو سردارو پکې دیو کې بیلې ولا هغه دیوی ور کې سره بدعملی وکړله. هغه وخت کې د الله پاک عذاب پرولو د تعاون په بیماری کې 70,000 په هغه وخت کې هلاک شو. وخت پیغمبر لسونه چکر الله ته چې الله بس دی موږ خو ټول لشکر هلاک او تباه شو، یعنی دغه یوې ګناه دی وجنه. نو مسلمان کې الله په قرآن کې فرمایي چې کافر ته الله په مسلمان غلبه نه ورکوي. اوس که موږ دا یو چې نن هو کافر غالب دی قرآن یې چې نشي غلبېدای خو دا د خولې په مسلمانو نه، دا چې مسلمان مؤمنین کاملین وي. او دویم عمر رضی الله تعالی عنہ دا وی ته وایي چې ګوره ته چې په کافر غلبه او کامیابي مونږ کوي نو د اسلحه او د خپل طاقت په زور یې نشي په مونږ کوي بلکې د خپل کردار او د عمل په بنیادی په حاصلوي شي. ځکه چې که اسلحه د تو سره دو اسلحه به د هغه سره هم وي خو که د تو په لشکر کې یا په تو کې کردار د درست نه وي ګناه د نه وشه نو کامیابي حاصلول دا سره تو د پر ممکن هم نه دي. ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم دا بل خبست منافقین الله ذکر کوي. الله فرمایي چې بشک سره منافقین یخادعون الله دوی الله پاک ته خپل ګمان کې دوکا ور کوي. د دوی ګمان دا چې موږ الله ته دوکا ور کوو، حالانکه الله ته وسوک دوکا نشي ور کوي. الله علیم بذات الصدور دا د زړه خبره الله ته معلومې دي. تاسو کوي چې الله ته دوکا ور کوي، دوکا هغه چاته ور کوي شي چې په هغه باندې امور مخفي او پټ وي پوشیدا وي په الله سره پوشیدا شته نو الله ته به دوکا ور کوي. خو دوی ګمان دا چې موږ الله غولو وهو خادعهم وخال دا چې الله جل جلاله بدلا دې دوکې دوی ته ور کوي. واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى کله چې دوی ودرېږي المنستا د لمونځ څه کیفیت وي منځونه به ګوره کول دا نه چې منځونه نه کول. نن مسلمان المنځ نه کوي، هغه وخت منافقین المنځونه کول او د المنځ کیفیت پیدا و. قاموا كسالى چې دوی به درېدل قامو دوی درېږي کسالى سست متساقلین درونه کشستړي دی اډوکی موتی داسې المنځونه کوي. نو المنځ چې کوو په خشوع او خضوع سره او په چستۍ او په نشاط سره یې کوو لکه ښه چې وي ته تازه وي. یراؤون الناس دوی شي زونونه الناس خلقو ته په خپل المنځ سره ولا یذکرون الله الا قلیلا او دوی نه یو دی ذکر نه کوي د الله پاک الا قلیل مگر ډېر لږ کسان داسې دي چې الله ذکر کوي هغه هم ریا په توري کوي. مذبذبین بین ذلک
دوی په تردد کې دي په ما باندې دغه کفر او د ایمان کې لا اله هؤلاء ان دوی دغه طرف ته دي مسلمانو طرف ته دي ولا اله هؤلاء نو کافرو طرف ته دي ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا هغه څوک چې ګمراه کړي الله پاک دلرا فلن تجد نو هرگز به ته موندنه کې له د اده پر سبیلا طریقا الى الهدى هدایت طرف ته یار یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولیاء من دون المؤمنین بار بار الله پاک دا ذکر کوي اے مسلمانو کفارو نه خپل دوستون چې دی هغه ما جوړوي ځکه چې صحبت صالح تورا صالح کو نه ده صحبت طالح تورا طالح کو نه ده د چا چې ملګرتیا اختیار کوي هغه عادتونه هغه خصلتونه پتو کې هم پریوزي لہذا او مخ کې مویلي موالات مدارات مواسات د زړه تعلق رازدار به هم نه جوړای او هغه کفار سره ملګرتیا او دوستی دا ممنوع ده ناجایز ده چې دغه تعلق ته ایتو د په دین باندې هم غلط اثر پریوزي په مسلمان باندې هم غلط اثر پریوزي او هر چې هغه کفار دي چې اسلام او دین ته نقصان نه رسي منصوبې نه جوړي د مسلمانو خیرخوا دي ناغي سره د اخلاق باندې پیش کېدای شي سره تعلق سره شروي شي هر چې کاروباري لین دین دا د زنادقانه علاوه نور کا کفار دي هغه سره تجارت هم کوي شي تعلقات خو سوي نو کتو سه الله فرمایي تعلق خو سوي د دوی سره په داسې انداز باندې چې دین او اسلام مسلمان ته نقصان راسي نو اتريدون ایتو سه اراده لري د خبره انت جل الله چې تاسو وګرځوي پر د الله پاک علیکم په خپل زونونو باندې په سبب د ملګرتي د سلطان مبینا دلیل واضح ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بشک سره منافقین فی الدرک الاسفل په درجه الون د کی من النار د اورنا د جهنم او تب کی دي لها سبعه ابواب الله فرمایي چې د جهنم او طبقات دي نو لكل باب منهم جزء مقسوم د هر طبقه د پورا د جهنميونو خپل خلق دا تقسیم کړي شوی دي دا باغې ته درومي نو کومي دي جهنم لظا حطمه سعیر سقر جحیم هاویہ قرآن کې هم متفرق زوینه کې دغه نومیر درومي اوس په جهنم کې بسوک وي جهنم کې فساق المؤمنین چې کوم فاسق نافرمان مسلمان دي دا به جهنم کې وي دا هغه پوسه طبقه دو بیا پسې دویمه لظا دو په لظا کې به نصارا وي دریمه پسې حطمه دو نو په حطمه کې به يهود وي دریمه پسې سعیر دو سعیر کې به سابعین وي د ستوریو منون کی یا د داود علیه السلام دین منون کی یا دهری سابعین دهری مراد او سقر دا پنځمه طبقه دو په دغه کې به مجوس وي ورپسې جحیم په دې کې مشرک وي آخري طبقه هاویہ نو په دغه کې به منافقین وي ولن تجد لهم نصيرا هرگز به تموندنه کې لهم د دوی پر نصیرن امداد یا امداد کوونکا د کفارو بسوک هم امداد کوونکا نه نو اوس کا کافر د آیت اوروي یا منافق وینو د ناامیدۍ شکر کیږي دا خو موږ پر څه گنجائش پکې پوتې نشه الله پاک رحمت او بیا هم یار ته پکې کولا وکړه چې نه دي توبې دروازه یا بند نه دو الا الذين تابوا مگر هغه خلق تابو چې دوی توبه او بوسی من النفاق د نفاق نه اصلحوا او دوی درست کی عملهم خپل عمل واعتصموا بالله او دوی په مضبوطی سره نیول وکي بالله دی الله پاک په دین سره واخلصوا دینهم او دوی خالص کی خپل دین لله دی پر دی الله پاک بیا شرک نه کوي او نفاق او ریا نه کوي فاولئک مع المؤمنین نو داخلك سره دی مؤمنین وي وسوف يؤتي الله المؤمنین اجرا عظیما او زرد چې الله پاک پویر کوي المؤمنین مؤمنین ته اجر فی الاخرت په آخرت کې جنت ته عظیما لوی جنت پر الله پاک مؤمنین ته ور کوي ما يفعل الله بعذابكم الله پاک سکای په عذاب دې تو سي باندې الله جل جلاله شکوه بیانې ویل دی الله نه فرمانه کوي چلا نه فرمانی کوي خو جهنم ته وسه قانون دی الله داسې دا کنه ما يفعل الله بعذابكم الله تو سي په عذاب څه کوي الله ته دې تو سي د عذاب څه फायदा رسی کته عذاب الله دې کوي الله ته څه फायदा شته نشته ده ګور کوم نیکو کار خلق چي دي یا دا وایا چې د الله جل جلاله طبعا او فطرتن الله پاک
ثواب خوشی بندګونو دی پر چې ثواب دې جنت ته بوزم او هر چې عذاب ده سزا دو جهنم ده چې خلق جهنم ته بوزم دا طبعا الله پاک ته نه پسند ده او د عقایدو مسله دا دو چې کوم نیکوکار خلق دي د دغه د پر ثواب دا ختمی ده او یقیني ده الله به دې ته ثواب یقیني ورکړي او هر چې مسلمانو کې فساق او فجار دي د دغه عذاب ختمی نه ده یقیني نه ده دا موقوف ته په مشیت ته الله باندې کله الله پاک خوش وا الله به سزو ویر کی جهنم ته وستي کله الله جل جلاله خوش وا الله به معاف کی الله نو سو کې پښتنه ولا نشته سره د ګناهونو به الله جنت ته بوزي دا د الله پاک مهرباني او فضل بوزي زنه ودا سي چې الله وی چې صح دا سی به هم حدیثو کې درومي چې یو به الله پاک په فرشتي ته چې هغه ګناهونه نه پټ کوي امره او وړي کې تر دال کوي نو بیا به د وړي کې د سيو یو ته سرګندۍ چې بندا دا دې کړه نو دا چا وی او یا الله دا نشو ده ځکه چالت کې خو انکار به کوي نشه هر څه لسونه به هم در باندې گوئی کوي او پښې به هم گوئی در باندې کوي سترګې غږونه چې په کوم اعضا باندې ګناه شوی کنه د ژبې نه علاوه د ژبه به الله اليوم نختم على افواههم مهر به الله فرمایي موږ په ولګو دا به بند وي نور اعضا به غږیږي دا انسان به حیران وي چې لمن تنطق علینا په موږ گوئی ویلې کوي تاسو دې پر خو مې دا خوندونه لټول نو اب وی چې انتقنا الله الذي انتق كل شيء هغه ذات گویین ار کړی چې هر شی ته د گویای طاقت ور کړو هر مخلوق ته نن ماغه ژغی بهر حال نو اګ ګناهونه چې کله ته مختکیږي دای وی چې او یا الله دا مې کړو خدای په ډری چې خدای خیر وکي چاغه غاټ ار مختنه کې چې دا کله پورا شي بیا به الله فرشتي ته وی چې فرشتو داسې وکي چې دا څومره ګناهونه چې کړي دي په دغه ټولو باندې دا په نکای مې ته بدل کړ په دې نکای ورکوي او دا چې دا خو کیسه بدل ده فوراً به الله ته وایي چې یا الله پاکه دا خو وړي کې ګناهونه موږ غټ ګناهونه چې دي موږ نور په دې نه غټ ګناهونه کړي وو نو الله پاک به چې دنه دا په دې خبره وخوندي نبی علیه السلام هم چې د حدیث بینوی خندنه چې ګوره د الله رحمت ته وکسه نو داسې معامله به سره او هر چې کافر ده نو دا به یقینا او ختما جهنم ته درومي د الله قانون دی هغې دې پوره داسې ده چې کافر سړی چې دا جنت ته نشي داخلي دی او یو حدیث کې مې قتل علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې کله دمزک الله پیدا کړ نو دې حرکت کوم نو الله جل جلاله غرونه په باندې کښېږدول غرونو سره دا بالکل ساکنه شوه خاموشه شوه فرشتې حیرانې شوې وایي چې الله د غر د څومره مضبوط شی پیدا کړی ده چې مځکې باندې کله ولګول مځکه فورا ساکنه شوه د دې نه د هم سخت مخلوق پیدا کړی ده الله وی ته وایي چې د دې نه مې هم سخت مخلوق پیدا ده وی چې هغه څه دي وی چې اوسپنه ځکه چې اوسپنه کونه لګیا متعی نو بیا فرشتې وی ته چې یا الله د اوسپنې نه هم چې ته سخت مخلوق پیدا کړه وی چې د اوسپنې نه مې هم سخت مخلوق پیدا چا څه دي وی چې اور اوسپنه چې اور ته و چې ولي کی وی الله د اور نه د هم سخت مخلوق پیدا کړه وی چې او اوبه دا د اور د مړولو ذریعه وګرځي وی چې یا الله د اوبې نه د هم سخت مخلوق پیدا کړه وی چې او هوا ولګي دا د وینې وریځ د آبي بخارات په شکل کې د سمندرونو نه اوبه چکې شي او هغې نه وریځ جوړه شي بیا هوا پسې ولګي دغه هوا دغه اوبه کله چېرته بیایي او کله چېرته بیایي وی یا الله د هوا نه د هم سخت مخلوق پیدا کړه وی چې او وی چې څه دي وی چې د ابن آدم هغه صدقه چې په شیلو سره وکړي او ګسي ته هم د دې پته نه وي نو نن تو څنګه صدقې کړي که نه کله کله داسې کوو شا چار کله کله کوو ما یفعل الله بعذابکم الله پاک څه کوي په عذاب د تاسې باندې ان شکرتم ما آمنتم که چېرته تاسې شکرتم اخلصتم په معنا باندې خالص کوئ خپل عمل و آمنتم او ایمان لرئ په الله پاک باندې وکان الله شاکرا علیما او دا الله جل جلاله شاکرا قابل الامر